بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نوی درس د اعدادو سلسله یا ردیف دی. د اول به د حقیقي اعدادو سلسله تعریف کو یا وایو مطالعه به کو چې سلسله څه ته وایي. د حقیقي اعدادو سلسله څه ده؟ حقیقي اعدادو د څو نمبرو یو هغه د پای در پای یو سلسله ده چې د مختلف شکل باندې را کولای شو. لکه مثال دلته شل 0.15 21 22 23.4 23.6 او همداسې نور د ادامه پیدا کوي. دا یو څو عدد دي چې په ترتیب سره لیکل شوي دي او دا د یو شهر د هوا د درجه ورښیي چې د تودوخې درجه یې څو ده. د څو ورځو مثال د یوه ورځ 0 ده، د بلې ورځ 0.15 دی، د بلې ورځ 21 دی او د بلې ورځ 22 دی او همداسې په همدغه شکل باندې مخته ځي. خو موږ نشو کولی چې بلې ورځ نه پیشبیني وکړو، نه، ځکه د دې ترمنځ یو منظم فرق یا یو منظم رابطه موجوده نه ده. دلته مثال 0.15 تفاوت کوي، دلته 0.15 ول دلته بیا یو تفاوت کوي او دلته 1.4 تفاوت کوي، دلته 1.6 تفاوت کوي. نو چون د دې ترمنځ داسې یو منظمه رابطه موجوده نه ده، نشو کولی چې د بلې ورځې هوا یا د تودوخې درجه چې کو پیشبیني کړو. ولې دغه سلسله که وګورئ چې 4 شپېته 22 14 8 د ده بل حد یا یو بل وروستنی عدد کولی شو چې پیشبیني کړو، ځکه د دې ترمنځ یو منظمه رابطه موجوده ده. هغه څه دی چې مخکینی عدد د وروستي عدد 2 چنده دی، یا وروستی عدد د مخکینی عدد نیم دی، یعنی 4 شپېته تقسیم 2 22 22 تقسیم 2 14 14 تقسیم 2 8 8 تقسیم 2 4. څه شی دی دا؟ دا تعداد د ټیمو چې په یو ټورنمنټ کې سره لوبې کوي، چې اول کې 4 شپېته ټیمه وو چې بیا 22 مسابقې وسوې، د 22 ټیمه آوټ سول، 22 ټیمه پاتې سول، بیا د 22 ټیمو په خپلو منځو کې بیا مسابقه وکړه چې دننه نیمایي بیا لاړل، د 14 بیا نه خپلو منځو کې مسابقه وکړه، بیا د 8 سول، وروسته 4 کېږي، وروسته 2 پاتې کېږي چې فاینل کې 2 نه 1 قهرمان کېږي په دغه شکل باندې. نو دلته کله وخت د اعدادو سلسله داسې یو منظمه رابطه کیدای شي یو بل ترمنځ ولري، ولې ځینې وختونه لکه یو وخت چې تودوخې درجې په منځ کې یو سلسله د یو شهر د تودوخې درجې په منځ کې د اعدادو سلسله ولوستله، د په منځ کې یو منظمه رابطه نشته. همداراز د اعدادو سلسله کیدای شي محدود عناصر یا محدود حدونه ولري. لکه په مثال دلته دغه دوم مثال چې و دا محدود دی، ولې په اولین مثال کې دا محدود نه دی. نو دا کیدای شي 100 ورځې وي، کیدای شي 0 ورځې وي، کیدای شي به نهایت یا تر اخره چې هر څومره ادامه پیدا کوي. دا محدود تعداد عناصر، محدود تعداد حدونه نه لري. داسې سلسلې هم شته چې محدود وي، لکه په تیر مثال کې. همدارنګه موږ سلسله د اعدادو په مختلفو ځایو کې کاروو، لکه د قوس په تیوري کې یا د مغلقیت تیوري چې ورته وایي. همداراز د تودوخې درجه یا د هوا د هواشناسۍ کې، په محاسبې کې محاسبه او اداره کې، په مختلفو ځایو کې موږ د اعدادو سلسله کاروو. موږ د حقیقي اعدادو سلسله ولوستله، خو سلسله یا ردیف خپله څه شی دی هغه مو تعریف نه کوي. راځئ چې دا یو مثال وښیو. که موږ د طبیعي اعدادو مربع په شکل د سلسلې ولیکو، لکه 1 مربع 1 2 مربع 4 3 مربع 9 4 مربع 14 5 مربع 9 25 6 مربع 18 7 مربع 9 همداسې تر اخره پورې، اخر خو نه لري، تر
همداسې ادامه لري. ولې دا خو بې نهایته عدد دي، طبیعي عدد، نو نسو کولی چې دا ټول ولیکو. د ده لنډه لار څه رقم ده چې لنډه لار ولیکو. نو د دې ترمنځ دغه رابطه چې ده چې مربع د هغه طبیعي عددو ده، دغه ته څه شی وایي؟ دغه رابطې ته ردیف یا سلسله وایي. یا په هغه شکل چې تعریف کو، هغه تابع یا هغه فرمول یا هغه رابطه چې د طبیعي عدد ترمنځ د طبیعي عدد د سر ترمنځ موجود وي، یا طبیعي عدد په هغه فرمول کې یا په هغه رابطه باندې تعریف سي، نو هغه رابطې ته یا هغه تابع ته څه وایي؟ هغه ته سیکونس یا ردیف یا سلسله ورته وایي. چې دا موږ عموما په ای حرف هر حد په A1 A2 A3 A4 په دغه شکل ورښیو، چې اول حد A1 په معنا د اول حد، A2 په معنا د دوام حد، A3 په معنا د دریم حد، همداسې ادامه لري تر AN پورې چې هغه انم حد یا هغه ته عمومي حد هم وایي. چون دا مسئله د ښودنې ده په یو سمبول باندې شوي او یو سمبول دی، نو دا کولی شي تغیر ورکړو، په بي هم وروښیو، په سي هم وروښیو، په ډي یا په هر یو حرف چې زموږ خوښوي په هغه باندې وروښیو. دلته ان انډکس دی، یا د دې په خاطر چې د حدونو ترمنځ تفاوت وسي یا فرق وسي، نو دلته B1 B2 یا A1 A2 A3 په دغه شکل باندې ورښیي چې دوام حد دی. یعنی چې د تیر مثال چې و AN عمومي حد و. که وغواړو چې ردیف وروښیو، نو AN به په داخل د قوس کې لیکو، چې دا په دې معنی چې سلسله د AN یا ردیف د AN، او حال دا چې د دې ترمنځ هغه عمومي رابطه چې ده، عمومي حد چې دی، هغه به بې قوس لیکو، لکه AN ده، یعنی دغه هغه سلسله د اعدادو ښیي، د طبیعي اعدادو، او دا چې دی د هغوی ترمنځ هغه عمومي رابطه چې ده یا عمومي حد چې دی هغه ورښیي، چې هغه n مربع و، چې n په دې صورت کې طبیعي عدد یو عنصر کېږي، یعنی n کېدای شي 1 سي، 2 سي، 3 سي، 4 سي، 5 سي، یا هر طبیعي عدد سي. چې که دغه تیره سلسله وروښیو، نو دا راستی وښیو چې د n د طبیعي عددو سلسله مثلا کېږي په 1، 4، 9، 14، 15، 16، 40، n مربع، او داسې تر اخره پورې ادامه لري، چې دی لنډه ښودنه ده. یو بل مثال وایي چې دلته یو د طبیعي عدد یو سلسله راکړې ده، چې وایي n مساوي کېږي په 1/n سره. نو وایي د ده دغه 15 اول حدونه ولیکئ. یعنی که چیرې n مساوي په 1 سي دا څه شی کېږي، n مساوي په 2 سي دا څه شی کېږي، n مساوي په 3 سي څه شی کېږي، n مساوي په 4 سي، او n مساوي په 15 سي، نو دلته څه شی کېږي. نو که n مساوي په 1 سي، نو A1 مساوي کېږي چې n مو 1 کړئ، نو د بلې خوا ته به هم 1 ورکوو، چې 1/n یا 1/1 چې مساوي په 1 کېږي. که n مساوي په 2 سي، نو A2 دوام حد مساوي کېږي په 1/2 سره. که n مساوي په 3 سي، نو A3 دریم حد مساوي کېږي په 1/3 سره. که n مساوي په 4 سي، نو A4 یا څلورم حد 1/4 کېږي. همداسې که n مساوي په 15 سي، نو پنځم حد A5 مساوي کېږي په 1/5 سره. دلته n باید همیشه طبیعي عدد وي. دلته ما څرنګه چې ولیدل په دې مثال کې n باید همیشه څه وي؟ طبیعي عدد وي. ولې an کېدای شي چې طبیعي عدد وي، کېدای شي چې یو بل هر حقیقي عدد کېدای شي. دا شرط n لپاره یا عمومي حد لپاره نشته. عمومي حد کېدای شي چې یو هر حقیقي عدد د نظر فرمولې ته ده. فرموله لکه تیر مثال کې داسې یو شی وي، نو دا کېدای شي چې حقیقي عدد وي، کسري عدد راغله دلته. ولې کېدای شي په تیر مثال کې لکه n مربع و، نو هلته کېدای شي چې ټول حقیقي وبخښئ طبیعي عدد سي. نو دا نظر هغه فرمولې ته فرق کوي. په کتابو کې ما چک یور سلف اول یا اول نمبر باندې کارخانگی ده. انشاءالله که کوم سوالم درلودلی،
نو زموږ د مکتب واتساپ نمبر ته راواستوئ موږ به انشاءالله تاسو ته ځواب در وستو. که چیرې موږ ته یوه سلسله راکړل سوې وي نو څرنګه پوه شو چې دا یو سلسله یا یو ردیف دی که یا یو فرمول راکړل سوی وي نو څنګه پوه شو چې دا یو د یو سلسله عمومي حد دی که یا نو که چیرې په دغه فرمول کې حد اقل یو طبیعي عدد موجود وي چې د دې لپاره صدق ونه کړي د دې لپاره سم نه وي یا په هغه کې نه کوم مشکل پیښ شي نو هغه سلسله نه ده. که داسې یو عدد موجود نه و داسې یو طبیعي عدد موجود نه و چې دغه فرمول غلط را وباسي یا په فرمول کې کوم ځای نامعینه یا ناتعریفه پاتې شي نو په هغه صورت کې دا یو سلسله کیدای شي چې ناتعریفه پاتې نه شي. په مثال د ډول دغه یو عمومي حد راکړی دی ان مساوي کېږي په 2n جمع یو پر n منفي 2 وایي دا د یو سلسلې یا یو ردیف عمومي حد دی که یا که نه دی ولې یا که دی ولې نو دلته وګورئ که موږ n ته 2 قیمت ورکړو لکه په دغه ځای کې چې n مساوي په 2 سي وبخښئ n مساوي په 2 سي نو دلته a2 مساوي کېږي په 2 ضرب 2 جمع یو پر 2 منفي 2 چې 2 منفي 2 مخرج صفر کوي او مخرج هیڅ وخت صفر کېدای نشي. نو په دې صورت کې چون یو حد اقل یو حد چې n مساوي په 2 یو طبیعي عدد موجود دی چې د دې فرمول لپاره یا د دې عمومي حد لپاره سم نه دی نو په دې حالت کې وایو چې دغه د یو سلسلې عمومي حد نشي کېدلی یا دا یو سلسله. بل مثال لکه دلته چې ورکول شوی دی یو سلسلې عمومي حد ورکول شوی دی وایي که دا یو سلسلې عمومي حد وي یعنې دا شرط میشه دی که داسې یو شی وي نو A1 A2 او A3 پیدا کړي. دلته وګورئ دغه عمومي حد یا دا فرموله چې موږ وینو دا فرموله یا دا عمومي حد یو کسري افاده ده. په کسري افاده کې مهمه دا وه چې مخرج باید صفر نشي. نو په دې صورت کې که مخرج صفر وګڼو چې مخرج صفر شي یعنی 2n منفي 1 مساوي په صفر دی یا هر قیمت چې مخرج صفر کوي ووینو چې دا حقیقي طبیعي عدد دی که نه دی. که طبیعي عدد مو نو دا د یو سلسلې عمومي حد نه دی. که طبیعي عدد نه و نو بیا دا یو سلسله ده. نو 2n منفي 1 مساوي په صفر یعنی مخرج مې مساوي په صفر کو نو دلته n مساوي کېږي په 1 پر 2 سره چې 1 پر 2 یو طبیعي عدد نه دی. نو په دې صورت کې چون د دې مخرج په طبیعي عدد نه په یو کسري عدد باندې هغه کېږي نو صفر کېږي نو داسې یو طبیعي عدد موجود نه دی چې د مخرج صفر کې نو دغه فرموله یا دغه عمومي حد د یو ردیف عمومي حد دی. نو په هغه صورت کې ویلی شو چې دا د یو سلسلې فرموله ده. نو راځئ چې A1 A2 او A3 پیدا کړو او دا ټول سره جمع کړو. راځئ A1 مساوي کېږي په n جمع یو چون n یو سو نو یو جمع یو پر 2 ضرب 1 منفي 1 چې دا مساوي کېږي په 2 پر 2 منفي 1 یا مساوي کېږي په 2 سره. A2 مساوي کېږي په د n په عوض به اوس 2 جمع 1 پر 2 ضرب 2 منفي 1 چې دا مساوي کېږي 2 جمع 1 3 پر 2 ضرب 2 4 منفي 1 3 چې دا مساوي کېږي 3 پر 3 1 سره او A3 مساوي کېږي اوس په د n په عوض 3 جمع 1 پر 2 ضرب 3 منفي 1 دا مساوي کېږي 2 ضرب 3 جمع 1 وبخښئ 4 2 ضرب 3 6 منفي 15 دا که ټوله طرفه جمع کړو سره یعنې
A1 جمع A2 جمع A3 د مساوي کېږي په 2 جمع 1 جمع 4 پر 15 سره. که مخرج مشترک ونیسو نو 2 جمع 1 3 مخرج مشترک 15 ونیسو 15 ضرب 3 15 جمع 4 19 پر 15 به لیده ځواب وي. یعنې A1 جمع A2 جمع A3 به ځواب څه وي 19 پر 15. په کتابو کې ما دوام تمرین ستاسو کارخانګي ده. که هر سوال مو په دې کې درلوده زموږ د مکتب واتساپ ته خپل سوال راولېږئ، موږ به انشاءالله تاسو ته حل کړو او ځواب به د واتساپ د لارې تاسو ته واستوو. ډېره مننه، تشکر.